روسي فارمټ ګډونوال هیوادونه د نوي افغان حکومت د پر رسمیت پیژندلو باندې غور او کار کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د روسي هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د روسي فارمټ ګډونوال هیوادونه د نوي افغان حکومت د پر رسمیت پیژندلو باندې غور او کار کوي. زمیر کابلوف ویلي د ملګرو ملتونو په شمول د روسي فارمټ نږدې ټولو ګډونوالو پر دې هوکړه کړې چې د اسلامي امارت حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې غور او کار وکړي. د کابلوف په وینا د فارمټ غونډې ناستې ځینو هیوادونو له افغان خاورې اندېښنه لرله چې پر ضد یې ونه کارول شي، خو په خبره یې یاده غونډه کې د اسلامي امارت چارواکو په دې تړاو ډاډ ورکړ او پر جزئیاتو به نور هم کار ترسره شي. دغه راز کابلوف ویلي د ملګرو ملتونو تخنیکی کمیټې هم پر افغانستان د بندیزونو پر لرې کولو غور پیل کړی او پر دې هم جدي کار روان دی چې ژر به دا بهیر تکمیل شي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.